نن په ټوله دنیا کې د مورنیو ژبو ورځ لمانځلی شي. په دې سلسله کې موږ هم راوتي یو، یو پروګرام هم موږ ارینج کړی وی او دا واک هم موږ وکړو تر پریس کلب پورې. موږ غواړو چې پښتو د نصاب ژبه وګرځي. په پښتو سره د مېرنۍ مور سلوک بند کړی شي. دا زموږ د ټولو پښتنو بچو حق دی. باید چې دلته څومره پرایویټ سکولونه دي چې هغوی هم په خپل نصاب کې پښتو ته ځای ورکوي. حکومت نه هم په کلکه غوښتنه کوو چې تر 12م ټولګي پورې 12م جماعت پورې د پښتو د نصاب ژبه وګرځي. ځکه چې نن سبا موږ وګورو نو په دنیا کې چې څومره قومونه دي، لوی لوی ملکونه دي، روس، چین، جرمني، فرانس، دې ټولو په خپلو ژبو کې وده او ترقي کړې ده. نن سبا زموږ د عام خلکو دا ذهنیت جوړ دی چې ترقي چې دا په انګریزۍ کې ده، حالانکې داسې نه ده. حمزه بابا وایي چې خپلې ژبې خپل تهذیب ته چې څوک شا کا، ملګرتیا له هغه کامه ژوندون نه کا. اول خپله ژبه پس ته نورې ژبې، بې بنیاده عمارت خو سمون نه کا. نو دا یو حقیقت دی چې که موږ وده کول غواړو، ترقي کول غواړو، نو موږ به د خپلې ژبې په بنیاد باندې ترقي کوو. څنګه چې نورو قومونو خپلې ژبې په بنیاد ترقي کړې ده، دغسې دا د پښتنو هم حق دی، د پښتنو ماشومانو هم حق دی. موږ په پرزور طریقې سره دا غوښتنه کوو چې پښتو د نصاب ژبه وګرځي. نن په ټوله دنیا کې د مورنیو ژبو ورځ ده، لمانځل کېږي. نو موږ 15 ادبي جرګو چې کوم یو شریکه دا مختصر پروګرام جوړ کړی چې پښتو ژبه پکې ولمانځل شي. او دې کې ډاکټر کلیم صاحب شینواري او محمد دوست افریدي صاحب، داسې نور داسې ملګرو چې کوم مختلفو ادبي جرګو سره تعلق لري شرکت کړی دی. مزمل پلازۍ نه موږ رالو، داسې هغه پورې به واک وکړو، پریس کلبه پورې. هغې نه بعد چې کوم داسې وړوکی شان پروګرام دی د شعر شاعرۍ او د پښتو ژبې متعلق په څومره شاعران چې دي، ادیبان چې دي، دا به خپلې پیرویونه وړاندې کوي. او وحدت نیوز ډېره شکریه ادا کوو چې په دې پروګرام کې شرکت وکړو.